دا رمضان رالی خو هغوی پکې نشته. رمضان خو راغلی خو د دې رمضان راتګ هغوی ته هېڅ فایده ورنه کړه. که د دې قبرونو خاوندانو نه موږ تپوس کړی وی او دا تپوس دې شوی وی، تمنا او تمنا وکئ، خواهش وکئ، څه پکار دي، څه غواړئ؟ وایي که موږ د دې قبرونو او د دې مړو نه تمنا غوښتې وی چې څه شی غواړئ، تمنا وکئ. لتمنوا یوما من رمضان، د رمضان المبارک د میاشتې صرف د یو ورځ تمنا به دوی کړې وي چې یو ورځ دې صرف زما په ژوند کې دا د رمضان المبارک راشي. او الله په موږ څونه احسان کړی زموږ ستاسو په ژوند کې راغله. ډېر ملګري، ډېر رشته داران، ډېر دوستان موږ سره په تېر رمضان کې ژوندي وو. دا رمضان رالی خو هغوی پکې نشته. رمضان خو راغلی خو د دې رمضان راتګ هغوی ته هېڅ فایده ورنه کړه. که په تېر رمضان کې هغوی عبادتونه کړي، الله یې راضي کړی، طاعات یې پکې کړي، خپل ځان یې په الله باندې بخلی، نو ډېر قیمتي او خوش نصیبه خلک به یې اوس زما او ستا په ژوند کې الله راوسته. بار بار الله ته سوال کوئ چې الله دا موقع دې راله راکړه، خو اوس راته مغفرت نصیب کړه. دا خو سعادت دی چې راغلی، خو که دا زموږ نه عبس لاړې، په دې کې زموږ مغفرت نصیب نه شو، موږ پکې خپل ځانونه د اور نه خلاص نه کړو، الله هم پکې راضي نه کړو، ځان هم د جنت مستحق ونه ګرځو، په والله دا رمضان زموږ دپاره د وبال سبب ګرځي. مشهور حدیث کې بار بار علما ذکر کوي، جبریل علیه السلام به دعا کړې ده، منبر ته چې ختل وی ویلي بعدن د الله د جنت نه دې لرې پاتې شي، بعدن د الله د رحمتونو نه دې لرې پاتې شي، بعدن د جنت نه دې محروم کړی شي. څوک؟ هغه بدبخته انسان لمن ادرک رمضان چې دا قیمتي میاشت د هغه په ژوند کې راغله فلم یغفر له، او ده ته پکې مغفرت نصیب نه شي. سعادت دی الله په ژوند کې راوست، خو که مغفرت راته پکې نصیب نه شو، د جبریل خیري دی او د الله د رسول امین دی. څه مو خیال دی چې جبریل خیري وکړي، د ملایکو سردار خیري وکړي، قرآن چې چا راوړی دی محمد رسول الله ته، هغه جبریل چې خیري وکړي چې په رمضان کې به هره شپه باندې د الله رسول ته دا قرآن لوستل او د دې دور به کوو، هغه ملایک خیري وکړي او نبي علیه السلام په امین وایي، هغه به دعا به الله نه قبلوي. زما محترمو، سعادت خو الله راکړه، رحم رحماني الله وکړو. رمضان راغلی، محنت پکې وکړو، الله ته د لاسونه جګ کړو. والله د موږ نه عبس روان دی، ډېر زیات په غفلت. 14 روژې موږ ونیولې، څه پکې کړي، څه بندګي موږ وکړه، څه دا ځانونه د الله په عبادت ستړي کړه. نه زما محترمو، په والله بس موږ ته صرف دا نفس تسلي راکوي، اسلي النفس بالاعمال من حين الى حين. بس یو روژه راشي بس موږ یو مړه دا به تېره شي، بله به راشي، په بل کې به محنت وکړي. بس دغه دې امیدونو موږ خراب کړي، غفلت کې پراته یي. راځئ چې دا کوم غفلت شوی دی دا بس شوی. اوس نه الله ته لاسونه اوچت کړو چې الله که په دې رمضان کې تا ما ته مغفرت نصیب نه کړو، ته د ما نه خوشحاله نه شوې، الله که زه د اور نه عذاب نه شوم، دا خو به ډېر د نقصان خبرې کوي، دا خو به زه ډېر په تاوان کې پرېوځم. د دې د وجې نه قرآن کې الله فرمایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. دا آیات الله رب العالمین په سورة البقره کې نازل کړی دی. د دې آیات نه مخکې الله د روژې احکام بیانوي او د دې آیات نه پس هم الله د روژې احکام بیانوي. په دې کې علما یو نقطه ذکر کوي، هغه دا چې اشاره دې ته ده چې الله په دې رمضان المبارک کې د دې روژې په دې لمحاتو کې د خپلو بندګانو دعاګانې قبلوي. الله وایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبي که زما محتاجه بندګان ما ته حاجت لري او تا نه زما په باره کې تپوس وکړي، اني قریب، زه ډېر نږدې یم د دې خپلو بندګانو سره. چې کله دا د ما نه دعا غواړي نو الله وایي زه نږدې یم، زه د هغوی دعاګانې قبلوم، خو په دې شرط چې فلیستجیبوا لي، د ما نه خو دا بندګان دعاګانې وغواړي. یو خو رمضان دی، دعاګانو د قبلېدو لمحات دي.